پر فرضي کرښې د پوستو جوړول د افغانستان په ګټه که په تاوان. 3 مهم زیانونه هم دې ویډیو کې در سره شریکوو. طالب فعال حزب الله انصاري لیکلي ویل کېږي په ټول افغانستان چارچاپېره په هر کیلومتر یوه امنیتي پوسته جوړیږي او همدارنګه د دې پوستو د اکمال لپاره یو حلقوي سرک هم رغیږي. دا چې ټول ټال تقریبا 15,000 امنیتي پوستې کېږي په هر یوه 2 لک امریکایي ډالره مصرف راځي او دا پیسې قطر افغانستان ته ورکوي. ځینې به دا د افغانستان د ټیکاو او ثبات لپاره ښه زیری ګڼي خو نه داسې نه ده. که لږ هم عمیق لاړ شو نو د افغانستان لپاره ژور زیانونه رسوي. زیانونه یې څه دي؟ لومړی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن اوسنۍ باطله کرښه چې تر اوسه د دواړو غاړو مسلمانان په رسمیت نه پیژني نوره به رسمي شي ولې چې راتلونکي نسلونه او دولتونه به د همدې سړک او پوستو له طریقه ترې د رسمیت پیژندنې خبره مطرح کوي او دلیل به یې وړاندې کوي. دویم د دې زخم له امله به د دواړو غاړو مسلمانان تر ابده ترې ځورېږي ځکه ډیورن د افغانستان او پاکستان د مسلمانانو هر منځ هغه سرطاني غودې ته ورته دی چې یوازې په منځه وړلو سره دا 100 کلن پر هر رغیږي کنه تل به ترې وینه روانه او دواړه لوري به ورځینې کړیږي. دریم بل اساسي زیان دا دی چې که دې دواړو طرفونو ته هر څومره او هر قسم نظامونه راځي نو د اختلاف عنصر به وار د مخه موجود وي یعنی یو او بل ته به په کمین کې ناست وي. د هغه څه دي چې غرب ته ګټه رسیږي او هر وخت چې وغواړي په دې سیمه کې اختلاف په شورش راوستلی شي. دا ټول هغه پیښیدونکي زیانونه دي چې نفع یوازې غرب او استعماري دولتونو ته رسیږي. افغانستان ته پکار ده چې د دې پر ځای چې په ځان د غرب له لوري راګرځېدلي او تپل شوي ملي حرامي پوستې مستحکمې کړي باید د نړیوالو او له منځه وړلو لپاره اساسي پلانونه جوړ کړي تر څو امت او اوسني ناورین نه خلاص او د اسلامي نظام رښتینې نسخه نړۍ ته وړاندې شي. خو د افغانستان دفاع وزارت لوی درسیز وړمه ورځ وویل چې دا پوستې د امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره جوړې شوي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.